سلامونه او احترامات مې قبول کړئ دوستانو. په یو نوې ویډیو کې درته ښه راغلاست وایم. د لوڼو او زامنو د صحیح ځوانۍ حفاظت څنګه وکړئ؟ مور او پلار باید د بچي د زلمي کېدو سره سم د هغه ښه پرورش وکړي، د غلطو ملګرو او دوستانو څخه یې ساتنه وکړي او مخنیوی یې وکړي. دارنګې د سینما، تیټر، فلم، ګډا، سندرو، ناولونو او افسانو او بربنډو عکسونو او د نور اخلاق خرابونکي شیانو یې په مکمله توګه بچ کړئ، ترڅو د بې حیایۍ او سپین سترګۍ ښکار ونه ګرځي. همدارنګه د بې ځایه ناستو ولاړو، بې وخته مجلسونو او بنډارونو څخه یې باید خپل اولاد په کامله توګه پرهیز کړو. او همدغه شان نوې پیغلې شوي جینکۍ باید خپلو خپلوانو کره چکرو ته پرېنږدو. د دې ترڅنګ نوې زلمی شوی اولاد باید خپل خپلوانو کره د شپو لپاره پرېنږدو، ځکه چې د اخلاقي فساد ښکار ونه ګرځي. که چیرې دغه ذکر شوي خبرې عملي نه کړو، نو د زامنو او لوڼو د ځوانۍ د خرابۍ اثرات به پخپله وګورئ. د دغې برسېره که چیرې دغه خبرې عملي نشي، نو د دنیوي تاوانونو علاوه د آخرت تاوان هم لري، او په دنیا کې د بې عزتۍ او سترې شرمندګۍ ویره هم ممکنه ده. دوستانو، دا معلومات مو تاسو ته راغونډ کړي وو چې د زامنو او لوڼو د صحیح ځوانۍ حفاظت څنګه وکړو. په دې هیله چې ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي. له نورو په زړه پورې او معلوماتي ویډیوګانو لپاره درسره هم زموږ چینل سبسکرایب کړئ. ډېره مننه.